السلام علیکم وروره یو 32 دانې وینټیلیټر شته S1100 که نه خو دا شی چې کوم دی ګوره دا داسې دی چې دا د افغانستان د هیلث ډپارټمنټ نه دغه شوي دي که نه بس صفا الفاظو کې دا دي چې راپټ شوي دي او چې چا سره دي هغې دلته لکه را رسولي هم دي او لکه خرڅولو پروګرام یې دا دی چې ښه سوچ سمج پکې وکړه چې هسې نه د هغې ځای ډپارټمنټ نه پکې څوک نه وي که نه چې دغه نه شي نور خو ته پوهېږې که نه ځکه چې هغې خامخا دا S1100 ماډل دی دا ډېر زیات ګران هم دی او دغه هم دی که نه های کوالټي والا دی وګوره تپوس یې وکړه که دی لګي نو بیا به څه خبره جوړه کړو له افغانستان سره مرسته شوي 22 وینټیلیټرونه پاکستان ته قاچاق شوي د پژواک موندنې ښیي په داسې حال کې چې هیواد کې د کرونا ناروغان د اکسیجن د کمښت له امله مري خو له افغانستان سره د کرونا وایرس مقابلې لپاره د مصنوعي تنفس له مرسته شویو آلو 22 پاکستان ته قاچاق شوي او روغتیا وزارت یې پلټنه کوي یو افغان سوداګر هڅه کوي چې دغه د مصنوعي تنفس مرسته شوي آلې یعنی وینټیلیټرونه چې د بیلابیلو سرچینو د معلوماتو له مخې په منځنۍ کچه ټولنیز ارزښت نږدې 600,000 امریکایي ډالره دی پېښور کې بیرته له قاچاق کوونکو وپیري او د افغانستان حکومت ته یې وسپاري پژواک هغه غږونه او انځورونه ترلاسه کړي چې ښیي له عامې روغتیا وزارت څخه 22 د مصنوعي تنفس آلې پېښور ته قاچاق شوي دا معامله د وټساپ له لارې مخته تللې او قاچاق کوونکي له یو بل سره د دغو آلو د قیمت او ځای په اړه معلومات تبادله کوي پژواک هغو انځورونو او اسنادو ته هم لاسرسی پیدا کړی چې له مخې یې دا وینټیلیټرونه د بیجینګ ایونمنټ په نوم کمپنۍ جوړ کړي دا کمپنۍ په چین کې د OR او ICU د طبي وسایلو د تولید په برخه کې کار کوي د دوی د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې وینټیلیټر VG او یا کنټرولر هیډ د دغه شرکت تولید دی چې له شاوخوا 12,000 امریکایي ډالرو نیولې تر 18,000 امریکایي ډالرو پورې بیه